بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې خور مې غواړي عصري زده کړې وکړي او په عصري زده کړو کې پوهنتون ووایي، آیا جایزه ده او که جایزه نه ده؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې لو خبره د ښځې په حجاب او د ښځې د فتنې څخه په امن کې ده. که چیرې یوه ښځه د فتنې څخه په امن کې سي، حجاب یې پر شرعي طریقه باندې راسي، نو د ښځې پر تعلیم باندې منع نسته، بلکې دیني علوم خو حتما باید زده کړي او عصري علوم که زده کوي او کسب زده کوي د ښځو لپاره ممانعت نسته. البته خو شرایط دا دي چې حجاب به حتمي وي او د فتنې خطره به یقیني نه وي. که چیرې د دغه دوه شیانو یقین تا ته رالی، جایز دي. د ښځو د وتلو او مسجد ته تللو، د جمعې لمانځه ته تللو په اړه باندې تفصیلواره خبرې کړي دي محیط البرهاني جلد 2 صفحه 102. خو د هغو ټولو خبرو خلاصه دا ده، حتی جمعه ته منع د ښځو سوې ده، د جمعې لمانځه ته منع د ښځو سوې ده. وجه څه؟ چې هلته د فتنې خطره وي. بدون محرم تلل چې محرم ورسره وي د فتنې څخه خلاصېدای سي. حجاب چې پر شرعي طریقه وي د فتنې څخه خلاصېدای سي. په دغه شرطونو باندې چې نامحرمه کسان نه وي، محرم کس ورسره وي، حجاب یې وي، جایز دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.